بیا د باروسي کلي کې تاسو که خو ماته په دې ټول کلي کې داسې یو کار وښیوئ چې لکه په دې کلي کې چا کلی په دې کې سکول شته دی په دې کې روډ شته دی په دې کې ګراونډ شته دی په دې کې څه بیچو شته دی لکه څه شی پکې دي هغه یو ټوبیل پکې دی هغه باندې ټانټې خلک دي د پاسه نور هیڅ پیدا نشته ستاسو د ټولو ډېره مننه چې زم راغوښتلی ما خوا که ستاسو ټورنمنټ هر څنګه دی که په هر لیول دی ما ته د دې پاس اسمان نه غټ ښکاري ځینې خبرې داسې دي چې موږ یې بار بار کوو او بار بار کوو د هغې مطلب دا دی چې دا خبرې د هر شي خوا که هغه غټ پلیټ فارم دی که هغه وړوکی پلیټ فارم دی خو موږ پرې خبره کوو چې زموږ دا خبره حل شي نن نه ډېر مخکې به موږ د ګراونډ خبره کوله چې هلکه دلته ګراونډ نشته دی او موږ ته ګراونډ ضرورت دی که نو هغه خبره به موږ په دې بنا کوله تېرو ورځو کې په دې کوزدي کې ټورنمنټ و دغه رضی الله ګرې پټي کې ما نه پکې یوه خبره په تېر کې د خولې نه وتې وه چې خدای مکه چې دا لانجه حل شي نو موږ به څه کوو که نو بیا دې ټولو خلکو ویل چې تا ویل چې خدای مکه نو اوس هم زه په دې بیا دغه خبره کوم خدای مکه چې دا لانجه حل شي که نو تاسو به سبا ګیم چېرته کوئ خدای دې داسې وکړي چې مرګ جوب له پکې ونه شي دا لانجه د خدای دوامداره لري داسې چې دا ځای آباد چې دا ځای آبادي او ګراونډ مطالبه هم ګوره موږ د دې د وجې کوو اوس به تاسو د ټول خلک به ووایي یا دا خبرې زیات سوشل میډیا ته لاړې شي خلک دا وایي چې هلکه په ټول باجوړ کې چا چاله ګراونډ ورکړی چې تاسو ګراونډ غواړئ که نه زمونږ ته ګوره موږ چې ګراونډ غواړو موږ ته مسله په دې ده چې دلته د هغه ډیم جوړ شو که نه نو ستا ګراونډونه یې ختم کړه لکه تا چې د اوسه پورې په خوړ کې گیم کوو تا له چا د ښې ورځې دا پټی نه و پرېښی چې ته پکې گیم کوه خو د دې د وجې تا د دې د وجې خلکو خوړ پرېښی چې خوړ به راوته د خلکو پټي به یې وړل نو تا به پکې گیم کوو چې ګوره چې د کله نه ډیم جوړ شو که نه زمونږ ګراونډونه ختم شو که دغه ډیم اوس بند وي که کولا وي که دا ډیم کولا هم وي که نو چې خوړ راوځي نو څونه دروازې چې دي د هغه مطابق به دغه راوځي دا خوړ لاندې نو چې دغه دروازې مطابق راوځي دغه خوړ نه دی دغه بیا لښتی شو زمونږ ګراونډونه ختم شو اوس بیا هم موږ دا ویو چې موږ ته د ګراونډ ډېر زیات ضرورت دی خاص کر زمونږ د کلي ته خو بیا ټولو نه ډېر ضرورت دی ګنې دغه لاندې خوړ کې اوس تاسو خرګۍ هم نه شئ کولی کرکټ خو غټه خبره ده نو دا تاسو چې دا کوم ځوانواړی وی او دا کوم ځوانانې وی دا تاسو چې ټول دغه شان اکټیو شئ دغه شان برابر شئ یعنې دا اوس چې تاسو څونه ښکلی په انداز باندې دا هر څه چې ما ولیدل په خدای چې دونه قیسې پیسې په غټ ټورنمنټ کې هم دی دا تاسو یو چل یاد کو دا تاسو یو طریقه یاد کړه دا تاسو ټول واړه سټوډنټان یې وایي سبا له به خبرې له ځئ سبا له به خبره کوئ ګنې دقه شان په دې ځای کې نوررحمان صاحب موږ لوبه کوله او هغه عامه لوبه او نن را خبرې کوو که نو ګنې دا د ټورنمنټ سره ټورنمنټ دا نه چې تاسو به کرکټ ټوکو چاکانه د خبرې چل به موږ یادو د حق غوښتو چل به یادو خپلې مسلې به حل کوو چې رسو پورې موږ نه یې حل کړي که نو هېڅ څوک یې نه حل کوي بیا د باروسي کلي کې تاسو که خو ماته په دې ټول کلي کې داسې یو کار وښیوئ چې لکه په دې کلي کې چا کلی په دې کې سکول شته دی په دې کې روډ شته دی په دې کې ګراونډ شته دی په دې کې څه بیچو شته دی لکه څه شی پکې دي هغه یو ټوبیل پکې دی هغه باندې ټانټې خلک دي د پاسه نور هیڅ پیدا نشته بیا خبره داسې ده چې تیرو ورځو کې من خو دغه بلدیاتي الیکشن نه چې کوم خلک منتخب شوی وو هغوی ځي راځي پېښور ته نو تیرو ورځو کې راجان تلی و او ما سابل ورځ میلاو شو چې پېښور ته تلی وم او ما له په پېښور کې دا یوه ذمهواري راکړې ده راجان وایي چې تاسو به د هر ویلج کونسل نه یو ټیم برابروئ یعنې راجان ویل چې ما ته دا ویلي چې ته د خپل ویلج کونسل نه یو ټیم برابر کا او هغې ما ته راجان ویل زه نه یم وزګاره نو ته ماله یو ټیم برابر کا او زه تاسو ته وایم تاسو یو ټیم برابر کوئ دا به داسې اعلان نه شي هسې اعلان دی تاسو یو ټیم برابر کوئ خو اوس داسې نه کېږي چې 11 واړه کلاړیان به پکې موږ ستاسو نه والو خو داسې لازمي کېږي که تاسو اوس د دې ټورنمنټ په بنا هلئ که بیا وله ټورنمنټ را جوړوئ که ټرایل وله را جوړوئ شپږ کلاړیان به کم از کم یا 15 کلاړیان به موږ د دې ځای نه والو او هغه به داسې ټیم وي لکه د ګنداو نه واله د ډیم پورې کوم چې زموږ د الیکشن ځای
د دې ټولې علاقې یو ټیم به بیا به ټولو ویسیګانو میچونه کېږي او دغه میچونه به داسې چې تاسو ته په هغه کې مطلب کټ شټ دا هر څه به درته پرې میلاویږي نو یو اعلان خو ستاسو دغه شو چې تاسو ټیم برابر کړئ کسان برابر کړئ ډېره مننه